بېسوادې مور ډاکټر او انجینر پیدا شو، خو له ډاکټر او انجینر میندو او پلرونو اوس لګیا دي ټیک ټاکي ډمان جوړېږي. زه فکر کوم زمونږ میندې او پلرونه، زمونږ د اکثریتو میندې او پلرونه بېسواده وه، اما د ورځې په پای کې څوک ډاکټر که، څوک انجینر که، څوک ژورنالست که، یو ځای ته یې ورسولو. ولې اوس چې موږ نوی نسل پوه یو او د ټکنالوژۍ سره مو سر دی، ټولې اسانتیاوې لرو، متاسفانه زموږ اولادونه او زموږ لورګانې رانه ټیک ټاکي ډمانې شوې. بس مهمه نه ده چې تاسو څومره تحصیل لرئ، اما ډیره مهمه ده چې تاسو څومره عقل لرئ. شاید زما ځوان نسل د دوی عقل د زوال په حالت کې دی. زه چلنج در کوم د نوي نسل یو اولاد راوښایئ یا یوه کورنۍ راوښایئ چې خپل اولاد ته یې تلیفون په لاس کې نه ورکړی. که چیرته د نوي نسل پلار او مور یاست او اولادونه مو شپه ورځ تلیفونونه کاروي، وشرمېږئ. د تاسو اولاد تاسو نه تربیه کوئ، ستاسو اولاد تلیفونونه روزي.